बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي شوي یم ملګرو په دې نننۍ کلاس کې به موږ تاسو ته هغه ارڅ کوو کوم چې موږ په کچن یعنی غری کې استعمالو کلاس تر اخره پورې وګورئ ډېر اهم کلاس دی ان شاء الله تاسو به ټول ارڅ په اسانه طریقې سره زده کړئ راځئ چې شروع کړو سټرینر چڼ سټرینر چڼ چڼ هغه شي ته وایي چې په کم باندې موږ چای وغیره چڼ کوو لیمن سکویزر لیمو نیچون کوونکی یعنی موږ چې کم نیمبونه اوبه وکاږو هغې ته په انګلیش کې وایي لیمن سکویزر افرون پیشبند په کچن کې چې کله موږ کانا مانه تیارو هغې دپاره چې موږ کم د ګندګۍ نه د بچ کولو هغه کپړه لګولي هغې ته په انګلیش کې وایي افرون په پښتو کې ته موږ پیشبند وایي سټو چولا چولا هغه څیز ته وایي چې په کم باندې موږ نګولې ترکاري وغیره پخوو ټری پتنوس ټری پتنوس پتنوس موږ د ډیرو سامانونو یعنی مطلب موږ چې کومې ډیرې ترکارۍ نه راسي کاسې وغیره هغه پکې موږ د یو ځای نه بل ځای ته وړو په اسانه طریقې سره فرایینګ پین ارکارا فرایینګ پین هغې ته وایي چې په کم څیز کې موږ انډه کلیجي خیمه وغیره پخوو ډسټبین د ګند لوښي یا کوړهدان ډسټبین هغه څیز ته وایي چې کله موږ سره په کچن یا په بار ځایونو کې هم ګند راسي او موږ یې هغې ته ورچوو هغې ته وایي ډسټبین کوکر دیګ کوکر هغې ته وایي کله چې موږ یو څیز غواړو چې دا زر پوخ شي او ښه هم پوخ شي نو هغې دپاره چې موږ کوم څیز استعمالو هغې ته وایي کوکر اون ګلوز لاس ماغو یا دستانې کله چې موږ په هسپتال کې یا په کچن کې هم موږ څه ترکاري وغیره تیارو هغې دپاره چې موږ کمې لاس ماغو یا دستانې اچو هغې ته په انګلیش کې وایي اون ګلوز ټیفاټ چجوس چجوس ته وایي ټیفاټ یعنی په کم څیز کې چې موږ چای وغیره د پخولو نه بعد اچو میچ باکس د تیلو ډبلې د تیلو ډبلې ته وایي میچ باکس کټینګ بورډ د وړولو څیز یعنی موږ چې کله یو څیز وړو د هغې نه لاندې چې موږ کوم څیز ږدو هغې ته وایي کټینګ بورډ د وړولو څیز ریفریجریټر یخچال ریفریجریټر موږ د واورې دپاره او د یو څیز د یخ ساتلو دپاره استعمالو په پښتو کې ورته موږ یخچال وایي پارک کانټه یا کونډو کله چې موږ خوراک خورو هغه موږ په یو څیز باندې رانیسو ګرمي هغې دپاره چې موږ کم کانټه یا کونډه استعمالو هغې ته وایي پارک ټایمر وخت خود کوم څیز چې موږ ته وخت راښیي چې اوس څه وخت دی هغې ته په انګلیش کې موږ ویلی شو ټایمر وخت خود بول کاسه د ترکارۍ کله چې موږ ترکاري خورو نو موږ چې ځان ته په دې کم کاسه کې ځان ته رچو هغې ته په انګلیش کې وایي باول بریډ باسکټ شکور کله چې موږ روټۍ پخې کړو او په شکور کې ږدو نو دې ته وایي بریډ باسکټ شکور جګ جک یا سراهي جک هم موږ خو د شربت دپاره او د اوبو څښلو دپاره هم موږ استعمالو واش بیسن د لاسونو وینځلو ځای یعنی کوم ځای کې چې موږ لاسونه وینځو هغې ته په انګلیش کې وایي واش بیسن ډش واشر
د لوښو وینځونکی، یعنی کوم څیز چې لوښي وینځي هغې ته وایي ډش واشر. کچن ټاول دستمال. په کچن کې چې موږ کله لاسونه لامده شي او موږ یې وچوو نو هغې ته وایي دستمال، نو په انګلیش کې ورته وایي کچن. کپ پیاله. کوم څیز باندې چې موږ چای وغیره څکو هغې ته په انګلیش کې وایي کپ پیاله. مګ غټه پیاله. کومه چې غټه پیاله وي په هغې باندې موږ چای څکو پی وغیره څکو هغې ته په انګلیش کې وایي مګ غټه پیاله. دا د دې بلې پیالې نه لږه غټه وي. مایکروویو اوون تنور. په کوم څیز باندې چې موږ روټۍ بریاني وغیره پخوو دې ته په انګلیش کې وایي مایکروویو اوون تنور. کیټل پتیله. په پتیله کې موږ کانا وغیره ګرم ساتو نو دې ته په انګلیش کې وایي کیټل پتیله. نایف چاړه یا چاقو. کوم څیز باندې چې موږ یو څیز کټ کوو ټماټر، پیاز، الوګان، غوښه وغیره کټ کوو دې ته په انګلیش کې وایي نایف چاړه یا چاقو. ګلاس ګلاس. په دې باندې موږ اوبه، شربت وغیره څکو. جوسر جوس جوړولو والا مشین. کوم څیز باندې چې موږ جوس جوړو هغې ته په انګلیش کې وایي جوسر، یعنی جوس جوړولو والا مشین. هاټ پاټ سوزن لوښی. یعنی موږ چې کوم یو څیز ګرم ساتل غواړو او ګرم ساتلو دپاره سوزن لوښي کیږدو نو هغه سوزن لوښي ته وایي هاټ پاټ. ایک سلایسر هګۍ ترازه کوونکی. یعنی موږ کو هګۍ ترازه کوو بیله بیله ترازه ترې جوړو هغې مشین ته وایي ایک سلایسر هګۍ ترازه کوونکی. ګرانو ملګرو دا اوس زموږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته د کچن د ټولو سامانونو نومونه زده کړو. یعنی موږ چې په کچن کې څومره څیزونه هم استعمالو هغه ټول موږ تاسو ته په دې وړوکي شانته کلاس کې وکړو. امید کوم چې ملګرو تاسو به دا کلاس په اسانه طریقې سره زده کړئ. ملګرو زموږ ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم پې ووهئ ځکه چې د انګلیسۍ د زده کولو دپاره به تاسو ته د دې چینل نه همداسې ویډیوګانې میلاویږي. اوس ماله اجازت راکئ، انشاءالله په بل یو نوي کلاس کې به تاسو سره ملاقات کیږي. د الله په امان.